دا خلک د ننګرهار ولایت اړوند د کامې ولسوالۍ مستلې سیمې کې په دې موخه راټول شوي چې د هغه دوه کورنیو روغه جوړه وکړي چې وړاندې د کورنیو جنجالونو له وجې په دښمنۍ اخته شوي وو او له یو کور پکې یو کس وژل شوی وو. قومي مشران وایي چې دغه روغه جوړې د قومي مشرانو ځایي چارواکو په هڅو برابره کړي چې د دې غونډې پښتون کې یو بل ته غاړې ورکړي. دغه د تر زمونو د ولونو په منځ کې یو 14 کاله 14 کاله مخکې یو د قتل مسله راپورته شوې وه. لامینه چې وروره دغه قومي مشرانو د خلکو ته دوی توجه لري او دغه مسایل همیشه دوی ته پیدا کېږي د قومي د مشرانو لارې د ملکانو لارې د مخورو لارې د حل شي. تغیر باندې ناست وي توی شوي او سره نه غږېده نه یو ځای کېده ورپسې ورغلي ورته بار بار ناست چې وینه په وینه نه وینځل کېږي چې نه تاسو دا ثمره په دغه دیره کې ګورئ. بل لور ته دیني عالمان او ځایي چارواکي دښمني یوه بده پدیده یادوي او ویل چې په دغه ولسوالۍ کې تر اوسه زیاتې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې هوارې شوي دي. دا مومنان چې د خپلو کې ورونه دي نو الله جل شانه په دې باندې ډېر خوشحالېږي چې دوه مسلمانانو صلح وشي او یو بل ته عفو وکړي. هغه دښمنۍ چې 20 کاله یا 30 کاله دښمني وه ختمېږي په دوستۍ باندې بدلېږي. نو دا د اسلامي امارت د راتګ سره د ولسونو لپاره یو نیک او ښه زیری دی او لویه لاسته راوړنه ده. په دې ټول یو نیم کال کې په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 140 روغې موږ د مړو او داسې د مرګ او زوګ له دردونو کړي دي. په دښمنۍ اخته شوي کورنیو مشران وایي خوښ دي چې د دوی روغه جوړه وشوه. دوی له ټولو ولسي وګړو غواړي چې په صلح کې ژوند وکړي او خپلې ټولې ستونزې د کلتوري جرګو له لارې حل کړي. دغه معامله چې زما د سوداګر چې زما سکنه تر روی دی او پیدا شوه دا هلک چې زما ورور قتل کړی دی دا زما نشه کېږي غیر د دې تر روی ولی نه الله پر رضا باندې بخښلی دی او زه دغه خپل توکي چې موږ بشر دی موږ ته بخښنه وکړه ډېره مننه کوم الله دې ژوندی لري دا زموږ مشر دی او به انشاءالله پوره آباده بچی دی چې موږ معاف کړو. د یادولو وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته لسګونه روغې جوړې د جرګو او مرکو له لارې شوي چې قومي مشرانو او حکومتي مسؤلانو پکې ونډه اخیستې وه.